ډېر محترم ملګري، د اواز ملکان نوی منتخب شوي مشر سکتر صادق امین ته خواست کوم چې هغه راشي او خپل کلام وړاندې کړي. صادق امین. ډېره مننه لکن د ملګرو مننه اعتماد یې وکړو د یوې ذمهوارۍ کوشش به کوي انشاءالله. ما او صدر صاحب په دې کمبینیشن باندې یو ځای چېرته کار نه دی کړی مخکې. زه سیکرټري شوی یم د دوی د صدارت نه خوا شوي دي چې دوی صدر شوي نو زه د سیکرټریتوب نه خوا شوی یم. انشاءالله یو نوې تجربه به وي. انحصار شال را سره صدر شوی نو هغه په دویم اجلاس کې استعفا ورکړه. نو چا یې تپوس کوي د استعفا دې ولې ورکړه؟ وایي چې صادق امین د ځانه پروګرامونه جوړوي، د دې تنظیم نه مدرسه جوړوي انشاءالله د یو کال لپاره. ستاسو په ډاډ او ستاسو په ملګرتیا او ستاسو په مرسته انشاءالله چې نور خلک راځي د هغو نه مونږ څه زده کوو، زمونږ نه هم هغوی څه زده کوي. نو په شریکه به دا کار کوي انشاءالله. امید دی چې ملګري به راپسي. زوړ غزل به ووایي چې برید چې په منځ کې د یقین او د ګمان نشته دی، برید چې په منځ کې د یقین او د ګمان نشته دی، زما او ستا د روغېدو هډو امکان نشته دی. لا د شهید مینې سلي ته ویرونه کوم، لا د شهید مینې سلي ته ویرونه کوم، لا مې سمې د ژوند سندرو ته قربان نشته دی. مننه. خدای دې زر ځله پوره نه کړي نیمګړی ښه دی. صدر صاحب خدای دې زر ځله پوره نه کړي نیمګړی ښه دی. داسې به ووایم چې زما هډو ارمان نشته دی، او چې د حالاتو په ضد ودرېدم په ژوند پوه شوم، چې د حالاتو په ضد ودرېدم په ژوند پوه شوم، اوس مې په ضد د ودرېدو زور د دوران نشته دی. مننه. ځپلی ژوند او هغه هم بغیر له تا لیونی، ځپلی ژوند او هغه هم بغیر له تا لیونی، ژوندی به پاتې شم باور مې هېڅ په ځان نشته دی. مننه. اوس د ګلونو باغواني په بیابان نه کوم، اوس د ګلونو باغباني په بیابان نه کوم، اوس مې هېڅ فکر د څوکړې او د باران نشته دی. مننه. صادق امینه ما د ځان غم چرته نه دی کړی، صادق امینه ما د ځان غم چرته نه دی کړی، صادق امینه په خپل ځان مې یو احسان نشته دی.